دای پرسیبون دی نو د هغه ورته یایي امریکایي چې خو تلیفون شته که نه هغه څه ورته یایي امریکایي نه ورته یایي چې خو ته درته وایي چې تلیفون شته که نه همکاري ورسره لرې که نه د کندهاري ورته یایي چې تلیفون د خدای غار کې موخې کېر ړانګ که نو د پرسیبون ترجمان چې دی خو فکر کړی چې کېرې ورته رنګ کړی دی دا امریکایي انګریزي ژبه ورته یایي چې he said that they paint my house معنا دا چې ایمي کېر ورته رنګ که امریکایانو چې دا خو د ملګري دي چې کېر ورته رنګوي په دا وطن کې داسې پورینه شوي دي چې په دغه هېواد کې سره یا مثلا دغه یس او د نو خبره که نه نو هغه ته یې ورته ویلي دي که نه مثلا امریکایي دی دلته طالب دی که عادي افغان دی ورته ویلي دي چې ودرېږه که نه مار څه مخ ته دا شی شته که نه شته هغه ورته ویلي دي چې یا چې یعنې نه شته امریکایي ویل چې و معنا دا چې شته په امریکایي کې یا دا معنا چې شته په کندهاري کې یا چې نه شته په دا کې سړی نیولی دی چې دا ولې داسې یایې نو دا میږ چې وطن هغه ټیټې جګې په باره کې مې ته ووایې که نه میږ خو په د پردي وطن کې ستر شوي دا میږ یو سړی روغلی و دلته په دا وطن کې بودشویي کړه اشرف غني یې بوله اشرف غني ته به چې دا مشرون ورغلل دغه به 15 دقیقې وخت ورکړی و که نه په د 15 دقیقې کې به مشرون چې ستړي ماش سره کټې خود سرګې یې جوړ یې په خیر یې ډاکټر صاحب نظام الدین بل دا جامه به چې ورته وکړه چې ستړي ماش که نه اشرف غني به ورته و چې وخت هم خلوشه ورځی نه هغه اصلي کیسه به پوته شوه نو موږ په ژبه کله کله نه صرفېږي که نه